د غني ځاله. د غني ځاله د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي وروستی ناول دی. پر بلبل آپی زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. په درېیمه ورځ ورغلم. یو چکن مې خوښ شو، بل ښه نه و، بل هم ښه و، خو ګلان یې ډک نه ول راغلي. همدا یو مې ترې واخیست، خو موټروان شله و. دوهم مې نه اخیست. اخیر 800 ته راغی. پوهېدم چې په 800 کې به یې هم ګټه کړې وي. د دواړو پیسې مې ورکړې. په هماغه ورځ مې ټیکري یاسمین ته وروړل. نورې دکاندارانې راغلې. ان د هغه چکن په صفت هم نه مړېدې چې ګلان یې تشول. ټولو یوه پوښتنه کوله، دا ټیکري دې له کومه کړل؟ صافه خبره مې ورته وکړه چې د لاین ډریور راته راوړل. دواړه چکنونه یوې دوکاندارې ور واخیستل. په دواړو کې 800 ګټه راکوله، خو بلې مداخله وکړه، زر یې کړې. ټیکري مې ورکړل. ماسپښین یاسمین ور وغوښتم. تنده یې سم نه ونیولی. ویلي چې په کاروبار کې به ځینې رازونه نه رسوا کوي، پټ به یې ساتي. دې ته د موټروان خبرې خوند نه و ورکړی. وروسته را سره وغږېده. ویلي چې ماماخېر ورته ورشه، همدا لاسي ګنډنې را بار که، له خرڅېدو یې بېغمه یې، ګټه یې نیمایي، خو زه قرهباغ ته نه شوی تلی. د ورځې به خامخا څو ښځو د چکنونو پوښتنه کوله. یو وار بیا اډې ته ورغلم. هماغه موټروان مې وموند. ما چکنونه غوښتل، خو د ده د موټر د مخې ښیښه راوښوده، مرمۍ ترې وتلې وه. ویلي چې 2 ورځې مخکې په جنګ کې ګیر شوم، لاره خطرناکه ده، د تره زوی مې د دوبۍ ویزه رالیږلې. ترې روانه شوم، خو د راپسې غږ کړل. د ټلیفون یوه نمره یې راکړه. ویلي چې دې سړي ته زنګ ووهه، ده په قرهباغ کې پانډه ګرځوله. له ښاره به یې کلیو ته زنانه ټوټې او د چکن د ټیکریو د جوړولو نري سانونه وړل. ډېر رواجونه ورمعلوم دي. په هماغه ورځ مې یو ساده ټلیفون واخیست. ماخوستن مې نمره ووهله. غږ زوړ و، سړی ټوخېده، په سخته یې خبرې کولې. په ټلیفون کې نه سره پوهېده. د کور ادرس مې ترې واخیست، خو د دکان نښه راکړه. قلعه حیدر ته یې ور وغوښتم. قلعه حیدر تر کمپنۍ ډېره پورته وه. سهار ورغلم. یوازې څو دکانونه ول. ټلیفون مې ورته وکړ. نږدې غږ مې واورېد. یو سپینګیري موټر ته هوا ورکوله. له زړې صدرې یې موبایل راویست. غږ د ده له خولې او ټلیفونه په یو وخت راووت. ورغلم. سپینګیري د موټرو د پنچري دکان درلود. له تازه زخمي کړې ګوتې یې وینې څڅېدلې. مخ یې په خاورو کې د پراته ټایرونو غوندې تک تور او سپیره و. مخامخ اسانه پوهېدو، خو ټنډه یې تروه وه. ویلې چې اوس بوډا شوی دی، په کلیو نشي ګرځېدی. خو ما د ګټې خبرې یادې کړې. ورته ومې ویل چې په هر ټیکري کې ښې پیسې درکوم. د یو ماشوم ته ورنه راکړه. ورته ویل چې پر دکان پام کوه. په ده پسې روانه شوم. کور یې د نږدې تنګې کوڅې په پای کې و. ورغلو. کور یوازې 2 خامې کوټې درلودې. یوه زړه ښځه په چوتره کې ودرېده. نور کوچنیان راووتل. پزې یې بهېدې، پرتوګونه یې نه ول. زړې ښځې په حیرانۍ لاس راکړ. بوډا ورسره وغږېد. ورته ویل چې موږ واله ده. کوټې ته ننوتو. د 2 ځوانو ښځو چکنونه پر سر کړي ول. 2 ځوانو ښځو چکنونه پر سر کړي ول. د زرتارو کار یې کاوه. کېناستم. چای او کلکې شیریني یې راته کېښودې. د زړې ښځې زړه ډک و. داسې راته وایسېده لکه ډېره پخوانۍ شناخته چې یې موندلې وي. وار له واره یې د کلي کیسې راواخیستې. یو زوی طالب و، بل اربکی. دواړه په یوه جګړه کې په یو وخت وژل شوي ول. دې اوږدې خبرې وکړې. تر خبرو یې ژړا او د پزې کښول ډېر ول. 2 ناستې ښځې د زامنو کونډې ورپاتې وې. هر یوې په ځوانه ځوانۍ کې ګڼ پرله پسې اولادونه لرل. په دې کور کې تر ټولو مشر کوچنی یې 10 کلن و. هغه هم ټوله ورځ له بوډا نیکه سره د موټرو پنچري کوله. نور کوچنیان راغلل. د چا پزې بهېدې، چا ټوخل، ځینو پرتوګونه نه واغوستي. پښتون په ژوند کې بې حسابه دی، خو یو غوا و چې نه پرېږدي، یو ښځه. زیاتره ښځې 1 کال هم و چې نه پاتې کېږي. کال په کال اولاد راوړي. د غم خبرې مې بدلې کړې. زرتار او لاسي ګنډونو ته لاړم، خو دلته له زرتارو سره هم غم ګډ و. بوډۍ له زاړه صندوقه یوه سپینه ټوټه راویسته. لیکنه یې په سرتارو ډکه شوې وه. تر غټې زرینې کلمې لاندې فارسي خط و. محمد الله ولد عید محمد به عمر 28 سالگی شهید گردید. 2مه ټوټه یې راته کېښوده. دې ټوټې هم له زرتارو ډکه لیکنه درلوده. یوازې نوم او عمر فرق درلود. 2هم زوی یې 26 کلن لیکلی و. په 2 ټوټو کې د شهید ټکی راغلی و. دا کورنۍ 1 کال مخکې له قرهباغه کابل ته راغلی وه. بوډۍ راته وویل چې د زامنو د مرګ کال نه دی پوره. دا ټوټې نږدې د قبرونو شناختو لپاره جوړې کړي دي. په اختر کې ورځم، همدا ټوټې پر لکڼو دروم. اخیر د خوشحالي خبره پیدا شوه. له صندوقه 3 چکنه راووتل. ښځو راته وویل چې دا چکنونه یې د خپلو ځانونو لپاره جوړ کړي دي. هر چکن ته مې 1.5 افغانۍ قیمت وټاکه. د ټولو خولې وازې وې. پوهېدم چې دومره پیسې د بسته میاشتې خرڅه ده.
وروسته له سپین ږیري سره وغږېدم. دته د قره باغ ټول کلي معلوم ول. ډېر شناخت یې درلود. 10 کاله یې سوداګري کړې وه. کال مخکې لا په کلیو ګرځېده. زیاتره ښځې یې پېژندلې. نومونه یې ور معلوم ول. پوهېده چې په کوم کلي کې کومې ښځې او کومې نجلۍ د چکنونو په جوړولو کې وړې ده. بوډا راته وویل چې په ځینو کلیو کې تیار کمیسونه هم پیدا کېږي. خولې، لستوڼي، سینې او لمنې یې په زرتارو جوړې وي. په لمنو کې ګردې آینې نیول شوي دي. زړه ښځه هم په دې خبرو ښه پوهېده. دې کوچیاني کمیسونه ښکلي ګڼل. ویل یې چې شالمي زوی او لور هم لري. له ښځې مې معلومات وغوښتل. شالمي له مریو جوړېدل. 3 کونجه شکل یې درلود. د کمیس پر دواړو اوږو ایښودل کېدل. زوی او لور بیا له مریو جوړ واړه 4 کونجه شکلونه ول چې د ناوې پر لستوڼو د دې لپاره ګنډل کېدل چې ناوې ته خدای زوی او لور ورکړي. زړه مې ښه شو. اقلا لوري نه وه هیره. بوډا ته مې په ګټه کې فیصدي وټاکله. ورته ومې ویل چې دا شیان راته راوړه. 10% ګټه یې ستا. دی په فیصدي نه پوهېده. لنډ مې ورته ویل چې په هرو 100 افغانیو کې 80 زما 10 ستا. دی خوشحاله و خو خریداري پیسې غوښتې. فکر مې وکړ دا خلک له زړه صاف راته ښکارېدل. که صاف هم نه وای بله لار مې نه درلوده. خطر به مې مانه. بله ورځ مې دکان ته 48,000 افغانۍ وروړې. 3 ماخوستن مې تلیفون ورته وکړ. تلیفون یې بند و. 4 او 5 ورځ هم ووته. د بوډا تلیفون کار نه کاوه. طاقت نه راته. سهار وخته کور ته ورغلم. بوډۍ راته ویل چې اندېښنه مه کوه. هلته تلیفون کار نه کوي. پای یې ویشتلې دي. دې د چایو ست وکړ خو زما غرفې ته وربېړوه. بوډا په 4مه ورځ په خپله تلیفون راته وکړ. زړه مې بیرته خپل ځای ته ورغی. بوډا راغلی و. سهار وخته ورغلم. غټه غوټه یې راته کېښوده. ټیکري، ګڼ کمیسونه او څو خولۍ وي. ټیکري او کمیسونه ښکلي ول خو خولۍ مې خوښې نه شوې. نه مې وې ترې راغوښتې. له ورایه یې تاواني چیغې وهلې. هزارګۍ خولۍ یو په 100 ترېښې وي. بوډا د یو کمیس او ټیکري قیمتونه راته وویل. یاد یې کړه چې کوم کمیس یې چیرې اخیستی، له چا یې اخیستی، اول یې په څو بیه کړی و، د څومره چنې ورسره وهلي دي. په اخیر کې څو چرموړي لوټونه راته ونیول. له 48,000 یوازې همدا پاتې وي. ومې ګڼلې خو لوی لوټې 500 و. تر 300 نه ډېرېدې. ور ومې بخلې. زړې ښځې دعاوې راته کولې. ټکسي مې ونیوله. یاسمین ته ورغلم. یاسمین ښه میانه او کمزوري ټیکري او کمیسونه بیل کېښودل. هر یو ته یې بیه وټاکله خو خولۍ یې بیرته راکړې. ویلې چې نه خرڅېږي. خولۍ مې په غرفه کې راوځړولې. چا ورکتل هم نه. میاشت ووته. یاسمین 15,000 ګټه راته ونیوله. ښه وه. خوشحاله وم خو یوې بلې دوکاندارې راته وویل چې یوازې ستا برخه ګټه تر 25,000 ډېره راتله. سر مې پسې ونه ګرځاوه. په یاسمین مې شک نه کاوه. په هماغه ماښام مې بوډا ته خپله برخه پیسې وروړې. وړو زړو دعاوې راته کولې. له بوډا سره مې دایمي خبره وکړه. تاوان یې نه ورته کاوه. مازې په میاشت کې 3 یا 4 ورځې د پنچري کار ترې پاته کېده. دومره کمې ورځې په 5-6,000 ګټه ارزېدې. خو پوه مې کړ چې څه غواړم او څه نه غواړم. یو ځل مې د 100,000 سودا ترې راوغوښته. ډېره وه. یو څو ټیکري مې نورو ښځو ته هم ورکړل. یاسمین خبره شوه. د دې په دکان کې زما پخواني ځوړند ټیکري او کمیسونه یې هم کوڅې ته راوغورځول. دا په غوسه وه. له خولې لاړې بادېدې. ویلې چې دا شراکت نه شراکت. تا باید نورو دکاندارانو ته جنس نه وای ورکړی. دا ښځه مهربانه راته ایسېدله. ډېره مهربانه. خو لیلما راته وویل چې پیسې بدې دي. ګرانښت له منځه وړي. یو څو کمیسونه مې په غرفه کې راوځړول. نور مې کور ته راوړل. خو په غرفه کې هیچا کمیسونه او ټیکریو ته نه کتل. په ټوله هفته کې مې یو هم خرڅ نه کړ. د لیلما خبره سمه وه. په لوکسه مغازه کې د وطن پلاستیکي چپلکې کېږده ارزښت پیدا کوي. خلکو ته ښې ښکاري. ته هیڅ مه وایه. دوی په خپله خارجي بولي. له نورو ښځو سره وغږېدم. دوی هم د لاسي ګنډونو کاروبار کاوه. خو یاسمین یې نه شوی خفه کولی. له هغې سره یې د کلونو کاروبار درلود. پور به یې سره کاوه. یو کمیس یې هم رانه وانخیست. زړه مې مات و. د کلونو سپمولې پیسې مې خاورې کړې وې. سپین ږیري څو وارې ټلیفون راته وکړ. ویلې چې ژمی را روان دی. په واورو کې په کلیو نشم ګرځېدی. که هر څه غواړې همدای وخت دی. خو ما نیغه خبره نه شوی ورته کولی. یوازې ماته له کېدا مې غوښته. یو ورځ لیلما راته وویل چې بل ځای یو لوکس دکان ونیسه. 2 خبرې وې. یو خو لوکسو دکانونو ډیره کرایه غوښته. بل مې په نارینه‌وو کې دکان نشوی خلاصولی. لیلما پورته تیاره وه. راته ویل چې په دې خبرو پسې مه ګرځه. اوس ځینې ښځې هم دکانونه لري. له دې سره مې شراکت وغوښت. او مې ویل چې کرایه په ګډه پرې کولی شو. زه به مال راوړم، ته په دکان کې کېنه. خو دې له ډېره درده وخندل. میړې په ښځو کې هم کار ته په سخته پریښې وه. یو وار بیا چورتي شوم.
خندا وشتیا رانه لاړه. په کور کې ایښي کمیسونه مې پر زړه راپراته ول. لور مې یو ځل څو نمونې پوهنتون ته ورسره یوړې. یوازې ټوکې یې اورېدلې وې. نجونو ورته ویلي ول چې اول میړونه راته پیدا که، بیا به د واده کمیسونه درنه اخلو. نه پوهېږم، په ښار کې په پردي ګلپوش موټر ته هم خوشحاله وم. یو وار مې څو نمونې راسره واخیستې. په کوټې سنګي کې د لاسي ګنډونو څو لوکسو مغازو ته ورغلم. څو کمیسونه مې بیه کړل، بیې اسمان ته ختلې. خپلې وروړې نمونې مې وروښودې. د دوی تر زړېدلو کمیسونو ډېر ښکلي ول، خو نخرې یې کولې. خپله بیه یې هم نه راته جوړوله. همالته مې د دوکانونو د کرایې پوښتنه وکړه. تر ټولو کوچنی دوکان تر $300 کم نه و. د شپې مې بالښت په اوښکو لوند شو. سهار مې غرفه خلاصه کړه. لاسي ګنډنې مې په بوجۍ کې راواچول. لیلما ته ودرېدم، ومې ویل دا غرفه له دې ټولو شیانو سره په څو اخلې؟ دې حیرانې سترګې راته نیولې وې. لیلما ته مې کیلي ونیوله. هیله مې ترې وکړه چې خرڅه یې که. دې په راوتلو رډو سترګو راته کتل. بوجۍ مې کور ته راوړه. ماخوستن زنګ راغی. لیلما وه، ویلې چې غرفې ته یې خریداره پیدا کړې ده. تعجب مې ونه کړ. موقعیت یې ښه و، همداسې نه پاتې کېده. سهار ورغلم، له خریدارې سره مې چنې ووهلې. د اجناسو اخیستې لیستونه مې وروښودل. هر څه مې د خرید په بیه وګڼل. غرمه کوټې سنګي ته ورغلم. په یو مارکیټ کې هم خالي دوکان نه و. په اول ځل مې ځینو نارینه‌وو ته خپل د ټلیفون شمیره ورکړه. پوهېدم چې مزاحمت نه راته کوي. چادرې مې نه وه پورته کړې. هفته ووته، چا زنګ راونه واهه. ورځې ووتې، له کوره ونه وتم. تل به په چورتونو کې ډوبوم. خو یوه ښه خبره راغلله. زوی مې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و. یوه شیبه مې غم هیر کړ. 3 خوراکه کباب مې راوغوښت. له اولادونو سره مې وخندل، ډېر مې وخندل. یو ورځ مې اولادونو ته وکتل. دوی حیرانې سترګې راته نیولې وې. ځان ته مې پام شو، ژړل مې. اول ځل مې تر لور مخکې زوی په غېږ کې ونیولم. دواړه راته کېناستل. یوه خبره یې کوله. دوی باور درلود چې ژوند اسانه کېږي. سهار ټلیفون راغی. ورغلم. په یو مارکیټ کې یو نسبتاً ګلالی دوکان خالی شوی و. ښېګڼه یې دا وه چې په دې دوکان کې مخکې هم جامې خرڅېدلې. مصرف یې نه غوښت. ان د جامو د زیړېدلو چنګکونه یې هم لرل. کمیسونه مې وروړل. ډاډه وم، چا نه راته کتل. په اول منزل کې مې 2 ښکلې نجونې لیدلې وې. دوکانداري یې کوله. هیڅ چا کار نه راباندې ولره. د څنګ دوکاندار خاله وګڼلم. د ماشومانو جامې خرڅولې. راپا مې کړل چې ډکه بوجۍ له هغې نانځکې سره ونه لګېږي چې کمیس یې ورغوستی و او د دوکان تر مخ یې درولې وه. خو کله مې چې چادري پورته کړه، خانم شوم. وار له واره چای راغی. له دواړو لورو مې د مرستې غږونه واورېدل. خانم، څامره و خدمت. سر مې پسې ونه ګرځاوه. اول مې دوکان پاک کړ، بیا مې جامې راوځړولې. زده مې وې. د یاسمین ښېګڼه مې نه هېروله. په دې پوه کړې وم چې څنګه د اخیستونکو پام راواړوم. په هماغه مازدیګر مې یو کمیس خرڅ کړ. سهار د څنګ دوکاندار ته ورغلم. د وار له واره ترموز راواخیست. خو ما پوه کړ چې نه خاله یم نه خانم، نه به سره پازابو. تر غرمې مې یو کمیس او 2 ټیکري خرڅ کړل. خوشحاله وم. راتلونکي ښه راته ښکارېده. خو ماسپښین یو له عمره پوخ سړی راغی. په غوسه و. ویل یې چې زموږ بازار به نه راخرابوي. د 2000 وریښمین ټیکری د په 1400 ورکړی و. څه مې ونه ویل. حوصله مې وکړه. اوله ورځ مې وه. سړی په خرابو اعصابو پورته وخوت. شیبه وروسته مې بیا د دوکان تر مخ تیر شو. لستوڼې یې تر څنګلو ورپورته کړي ول. له لنډې ږیرې یې اوبه څڅېدلې. پوه شوم چې تشنابونه پورته دي. سړي اودس کړی و. د څنګ ګاونډي راته وویل چې دا حاجي صاحب په اول منزل کې د لاسي ګنډونو دوکان لري. حیرانه شوم. په دې ټیکري کې ماته 1.5 افغانۍ پاتې شوې وې. حاجي صاحب 9.5 ګټلې. ماخوستن مې پیسې وګڼلې. د یوې ورځې ګټه مې 1400 وه. سلا بلا مې خندل. چا چې یو کال په اوبو کې لنده ډوډۍ خوړلې وي، په یو وار دومره ډېره ګټه خندا ورولي. کار ښه و. له هیڅ چا سره مې مشکل نه درلود. دوکان ته یوازې ښځې راتلې. دوی هم له ما سره ځانونه راحته ګڼل. کله ناکله به د سودا خوند نه وه. خو یوه ورځ به دومره کمیسونه خرڅ شول چې د څو ورځو غچ به یې واخیست. بوډا مې په سره ژمي کې په نوي مال پسې ولېږه. دا وار مې سر سم خلاصېده. پوهېدم چې کوم ډیزاین، کوم رنګ او کوم جنس ښه بازار لري. بوډا ته مې د ځینو کمیسونو او ټیکریو عکسونه ورکړل. ورته ومې ویل چې ښځې وپوهوه. 2 ځل همدا تغییرات غواړم. پوهېدم چې زما فرمایشونه منل کېږي. د کلي ښځې مظلومې وې. په لومړي ځل یې یو چا لاسي ګنډنې اخیستې. په 2 جنس کې ټول تغییرات په پام کې نیول شوي ول. یوه ورځ مې په اول منزل کې د حاجي صاحب دوکان کې هم هماغه څه وموندل چې ما له غزني راوغوښتل. لا ښه وه. د کلیوالو ښځو خواري بې ځایه نه تله. خو بیا به هم ډېرې ښځې ما ته راتلې. کله کله به په خپلو منځو کې سره وغږېدې. ویل به یې چې همدا کمیس یې په لاندې منزل کې په 15,000 بیه و. سودا مې ښه وه. هغوی چې ډېره ګټه کوله کم جنس یې خرڅاوه. ما کم یې اخیستې، ډېر جنس وت.
د اوړي په اوله کې بوډا ډوډۍ وکړه. د جمعې ورځ وه. زه او اولادونه مې ورغلو. خامې کوټې رنګ شوې وې. د پلاستیکي فرش پر ځای مستعمله غالۍ ویړه وه. زړې ښځې په غېږ کې ونیولم. ژړل یې. ویلې چې له تا سره مو ژوند ښه شو. بوډا د پنچري دوکان پرېښی و. د به ډېر وخت په غزني کې تېراوه. اوس له قرهباغه پرته مقوره وندړو ته هم ته. زړې ښځې دا وار د غم کیسې نه کولې. دا سراته غږېده. اول یې نوې کاسې راوښودې. بیا یې د ګولیو پاکټونو ته ودرولم. ویلې چې اول وار ډاکټر ته ورغلم. د پښو د کلونو درد مې ښه شو. دوی په خوا د موټر زاړه ټایرونه سوځول. اوس د ګازو نوې 3 کیلویي ډبه پوره دنیا ورته ښکارېدله. ماشومان هم دا وار یو څه پاک ښکارېدل. پزې نه بهېدې. پرتوګونه یې اغوستي ول. له دې انا او نیکه مې یوه ژمنه واخیسته. راسره ویې منله چې څوړمنه به خپل مصیان مکتب کې اچوي. ما نجونې هم یادې کړې. نا امیده یې نه کړم. ځینې خلک پیسې لري، ژوند نه لري. ځینې خلک پیسې نه لري خو په ژوند پوهیږي. بوډا پیسې پیدا کړې وې، ژوند ورمعلوم و. زه هم د ژوند په رموزو پوهېدم. خپله مې هم ښه ژوند نه و تېر کړی. په نس نه وم مړه، خو د نورو ژوند پوهولی وم. وار له واره مې په خوشحال خان کې یو منزله پاک کور کرایه کړ. کور غټه شنه حویلۍ درلوده. مازدیګر به له خپلو اولادونو سره لمر ته کېناستم. پام مې و دلته ښځې کار ته تلې. د څنګ د کورونو پردې نه کش کېدې. اول وار مې زوی او لور ته موبایلونه واخیستل. ټوله ورځ به مو نه سره لیدل. د احوال اخیستلو لپاره ښه ول. په یوه کال کې مې 2 وارې په نمایشګاو کې ګډون وکړ. ډېرو خارجي دفترونو غوښتل چې ښځې له اقتصادي اړخه په پښو ودرېږي. پروژې وې. د ګڼو لاسي ګنډونو فرمایشونه راتلل. په اول ځل مې بانکي حساب ته ډالر راغلل. اوس مې عمده سودا هم خرڅوله. کله کله به مې په یوه جنس کې تاوان وکړ، خو په 2م جنس کې به دومره ګټه راته پاتې شوه چې تاوان به یې ژوندی وخوړ.